ډېر سخت مجبوره یم. امر کوه امر کوه. 10,000 افغانۍ مې په پور پکار دي شاید صاحب. 10,000 افغانۍ به ورور درکړي. خدای دې خیر درکړي، خدای دې خیر درکړي. ما دا شعرونه د دغه زړګي سره راایستلي دي ښه. دا ما پر خلکو داسې وربېښلي دي، بیا ما پوښتنه نه ده کړې چې زما شعر څه شو. یو څو شعره ما نوي جوړ کړي دي، نسته په کلي کې ګرده زما څه تش شي دا زما شعر. ته به زما دا څو شعره واوره، زه تا ته باره 10,000 درکوم. بس الله دې خیر درکړي مهرباني. شعر باندې خو پیسې راکړه. خو دې درکوم خو دې درکوم. خدای دې خیر درکړي. ای د لونګو څخه رنګه د رنګو څخه لونګه دا ته چې پر کومه لار راغلې. واه واه پر دې زړګي دې دوړې وکړه. دا در سره لیکه، دا بیا زما نه په یادېږي. دا شعر دې دا بلا ورکه جانم هم د ژبې پر سر پراته شعرونه دي. دا چې زه د زړګي څخه دا شعر راوباسم د دې به راته وروز شي. اوس واوره بل شعر. ما چې وکتل خپل چای ته سمې وې پرچې وې، صفا وې خواپاکې وې، زلاوې وې، ناجره چای وې. چای وې ناجره چای وې. ما مخ واړوي چې بېرته مې وکتله مچ ورلېدلی. زما نوم یې چې شي ورلېدلی و؟ مچ. د واجې څه مچ وروره. نو چای ورلېدلی و. چې شي ورلېدلی و؟ چای. اوس واوره بل شعر. که مې دا وارې نه در سره ولیدل په دې پوه سه چې ناوخته و. که مې دا وارې نه در سره ولیدل په دې پوه سه چې ناوخته و. که مې بل وارې نه در سره ولیدل نو بیا هم پوه سه چې بیا ناوخته و. نو ولې مې اعصاب را خرابوې. اوس واوره بل شعر. دا داسې شعر دی چې د دې شعر د اورېدلو زه خپله توان نه لرم. څه در وسولله چې زما شعرونه بیخي داسې غریم کړی یم. شعرونه بیخي ښایسته شعرونه وه، بیخي ښایسته په زړه پورې شعرونه وه. هغه کومې 10,000 افغانۍ چې ما تا ته وویل چې ما ته یې په قرض راکړه. هغه خو تا غوښتل دي مخکې هم د هغسې راته نیولی و. هغه داسې به وبولم چې تا ما ته راکړلې. داسې ما درکړلې؟ یاره کړې خو دې نه دي، بس هغه 10,000 افغانۍ به زه داسې وویل چې تا ما ته راکړه، خو نور شعرونه مه راته وایه بله. هغه زه په ما پسې ولیکه 10,000 افغانۍ، نور شعرونه مه راته وایه.